دومره معادن دي موږ د تاسې چې الحمدلله افغانستان خو پې جوړیږي دنیا سره سیالیږي له دنیا نه اوچت کیږي. زه چې ورته فکر کوم د افغانستان هر شخص به امیر وي، د افغانستان هر شخص به داسې لکه سعودي کې چې وایي دا پلانکی شیخ ده او دا پلانکی امیر ده، داسې افغانستان کې به غریب نه وي. بیا موږ په کندوز کې مجلس هم درلود، یوه تیږه راوړل سوله چې روسیانو دغه سروې کړې 1,000,000 ټن ظرفیت دغه معدن لري، 1,000,000 ټن ظرفیت آن معدن داره. در نرخ جهانی آن، نرخ بین‌المللی آن 1 ټنش که پروسس شوه $15,000 قیمت داره، $15,000 یو ټن قیمت لري او ظرفیت آن معدن 1,000,000 از اون اضافه است. 1,000,000 ضرب 15,000 $15 میلیارد می شود. این یک معدنه کرد. په دې باندې دا ټول شمال جوړیږي، سړکونه پې پخیږي، بندونه پې جوړیږي، برخې پې جوړیږي، هر څه پې کېږي. در افغانستان اقلیتیم ما داریم الحمدلله، در نورستان، در کنړ، در لغمان، در ننگرهار، در بامیان، در هلمند، در بدخشان بی حساب لیتیم ما داریم. در هرات 1 ټن لیتیم پارسال از 60,000 هم بالا بود، امسال بعض جای دیگه پیدا شده با 36,000 ټن، 1 ټن $36,000 است. و بسیار کمپانیا مراجعه میکنه از بسیار ممالک که با ما بیتن و ما آن شرایط میگویم در معدن که با کسی ده تابالی به خارجی غیر از 2 معدن که ما به خارجه دادیم و هو آن هم از میراث اداره سابق بود. یک قرارداد دریای حوزه آمو قشقری تیل، استخراج تیل است که امرای شنایا صورت گرفته بود در وقت اشرف غنی و باز یک طرفه پسخ شده بود. اگر او را ما پس جور نمی کردیم کلان یک جرم جهانی محکمه سر افغانستان یک جریمه می آوردن. اینمی طور یک قرارداد اداره پیشین از میسی عینک داده به شنایا که تابال در جنجال هستیم امرایش، هرچی که میکنیم او تعدیل نمیشه. با هیچ خارجه ما تابال قرارداد به خارجه ندادیم. 180 معادن کوچک کلگی به افغانای خود دادیم او اوس اته قرارداد دی چې انشاءالله ډیر زر به امضا سي. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره